حمید ته د کرکټ بورډ وړاندیز خو نوموړی په لوبېدا ټینګار کوي. افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې چټک توپاچونکي حمید ته د ملي لوبډلې د چټکې توپاچونې په برخه کې د روزونکی په توګه وړاندیز وکړ. حمید تر یو بریده منلې خو شرط یې دا ایښی چې د یو لوبغاړي په توګه باید یوه وروستۍ رسمي لوبه ترسره کړي او له هغې وروسته به د روزونکي په توګه رسمي دنده پیل کړم. د دواړو لوري ترمنځ لا خبره وروستۍ شوې نه ده خو حمید له خپل شرط نه تېرېږي. هاي حمید ته په وروستۍ لوبه کې هم ځای ورکړي او له هغې وروسته د رسمي استعفا له پړاوه تېر شي. حمید د افغانستان لپاره ګڼ شمېر شلوریزې او 50 سوریزې لوبې ترسره کړي چې د نوموړي رول او لاسته راوړنې پکې د ستاینې او یادونې وړ دي. حمید له شاوخوا 4 کالونو راهیسې د ژور ټپ له امله رنځ وړي او له کبله یې په رسمي توګه لوبو ته دوام نشي ورکولای. نوموړي څو ځله هڅه وکړه په ملي لوبډلې کې په ځانګړې توګه د نړیوالو جامونو برخه وګرځي خو ټپ به پرې زورور شو او له مخکې تګ به یې